د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه مې قبول کوئ. امید لرم چې روغ او جوړ به یې. دوستانو نن در سره یو داسې ویډیو شریکوم چې د یو پیر ویډیو ده چې هغه به د خپل کامره کې یوې ښځې سره بدکاري کړې ده. دغه پیر د ښځې سره دغه بدکاري ولې کړې ده او په کومه طریقه یې ورسره کړې ده، دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. دغه ښځه په خپله واقعه بیانوي. وایي چې زما ډیره موده اولاد نه کېدو، زما او خاوند مې ډیر په مینه باندې واده شوی و. هغه وایي چې د اولاد نه کېدو په وجه به ما ته ډیرو خلکو پیغورونه راکول، ځکه چې زما د واده 8 کاله شوي وو خو زما اولاد نه پیدا کېدو. سوچ مې کولو چې کوم داسې کار وکړم چې ما ته الله پاک اولاد راکړي. چې د هغې نه پس ما هم دغسې یوې ملګرې سره ما دغه خبره شریکه کړه. هغې ملګرې مې راته وویل چې دلته یو پیر دی، هغې ته لاړه شه، تا ته به دعا هم وکړي او څه ساختونه او تعویضونه به درکړي. هغې سره به الله پاک ډیر خلک ښه کړي دي. نو ما هم ښه وګڼل او ویل مې چې د جمعې په ورځ به هلته د پیر خوا ته ورشم او هغه به د جمعې په ورځ په کور باندې و. خو دغه ښځه وایي هغه ما ته په دغه وخت کې ساختونه یا تعویضونه رانه کړل او زما نه یې ټوله واقعه واورېده او راته یې ویل چې ته 2 ورځې پس راشه. نو زه چې 2 ورځې پس ورتلم نو ما سوچ وکړو چې ځان سره دا ملګري نه بوزم او یوازې به ورشم. کله چې زه یوازې ورغلم او هغه ما ته تعویض یعنې څه ساختونه راکول، نو د هغه سره یې زما په وجود لاس وهل شروع کړل چې ما دا هر څه نشو برداشت کولی او راته یې وویل که غواړې چې ستا اولاد وشي نو ضروري ده چې ته زما سره دغه کار وکړې، ځکه چې نوره هیڅ لاره نشته او بله څه طریقه نشته چې ستا پې د اولاد پیدا کېدو تمنا پوره شي. نو دوستانو دغه ښځه وایي چې ما بیا خپل عزت نیلام کو. یو ماشوم مې کور ته راوستو خو زما عزت ورسره نیلام شوی و. دغه ښځه وایي چې زه ټول عمر له داسې اذیت او د درد نه تیریدم خو په ما باندې هیڅوک هم نه دي خبر او نه چاته ځان ښایم. دوستانو رښتیا هم ډیره افسوسناکه واقعه وه چې در سره مو شریکه کړه. مننه کوم چې ویډیو مې را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.